पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। सदर मोहतरम और जमा मोहतरम व मशरान व कशरान, पंजोस काल उशु चिस्तड़े शुम दाला अजीम फजल और मेहरबानी दा चिपहेस हक वैना में सरफा नदा करे। यौ शे पाते हो यौ हदीस बांधे अमल चागा अफजलुल जिहाद कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जायर। जाबिर बादशाह ता यौ हक खबर कोल दा लोई जिहाद दे। अगर हदीस बांधे अमलम अल्लाह द बोटो से पवख की पूरा करे दे। जमाजीदानो नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आज़ादाई वरज़ दा 55 काल उशु। उस पदगा वरज़ बांधे अल्लाह पाक पदे मल्क से मेहरबानी करे वा। अल्लाह पाक पैदा मेहरबानी करे वा चे दामल के द अंग्रेज ना खलास करो और मुसलमान ते पलास के वर करो और आगाज द आज़ादाई दा शेखुल हिंद करे हो। आगाज द आज़ादाई मौलाना मदनी करे हो। आगाज द आज़ादाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करे हो। आगाज द आज़ादाई मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह करे हो। आगाज द आज़ादाई द अंग्रेज़ानो दौर कोलो आद देवबंद नशवे हो। बिया पे खबर के आगाज द आज़ादाई मुफ्ती अब्दुल रहीम पपलजई मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम दी करे। द अंग्रेज द लानत ना अल्लाह दामल खलास करो और मुसलमान ते हवाला करो। अंग्रेजान चितला द पाकिस्तान मुसलमानानो वर्ता वेले चे खपके गई माँ स्तासो अर्स जमुंग बसरो चिशम दी संग चे तासो गड़ी गई दासे बमुंगम गड़ी संग चे स्तासो खजे मेहमाने बदलता गड़ी दी पकलबुनो के दासे बजमुंग खजिम गड़ीगी। कम आराम तो बुना चे तासो पदे द्वदरे सवकाला के दल तकड़ी दी और टोला राम तो बुना मुंग याद कड़ी दी और दा बकऊ नन बेगाला बकीगी कना हैं बंग बंग मकवई नन बेगाला बकीगी चा उगदी उगदी पुकाना ही जोड़ी किड़ी दी पडीन प्लाजा बांधे दयवी जड़ा द प्लास्टिक को यो गुडाई जोड़ा करेदा पडीन प्लाजा नागदा अबल और अजरा से दादा की दादा नागा प्लास्टिक गुडाई ची में अबल और जुली दा
اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روانو نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي د اسمان ارادې درته ښې نه دي دوه کاره وکئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ ښځې کنټرول کئ ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو او که د الله د قانون مقابله پکار وه څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی که لاډ میکالې لوی نه لاډ میکالې زمونږ د مور میړه کا د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملوانے مونږ کور کې راغلی دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان 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 نه ده خر زامن خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکړي او داسې به ګوري او چې په لاره روان یي که نه داسې به ګوري هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی
او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چړې مړې دی. دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ. چینی مینی د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چینی مینی. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم، لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انت سا جی انت کہ میری اتنی ٹویت نہیں ہو جیسی. اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح ونه شوه، ستاسو تجربه ونه شوه، همغه چل دی وایي جتو دیکھوتی اتھے اڼکھلوتی. وایي ټول وایي جتو دیکھوتی اتھے اڼکھلوتی. خو چې د کوم ځای خره وه ملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي زما وروڼو زه به تاسو له حق ګټم. ویل به که نه به ویل. دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې رواني خدایم بنیاد وباسه. چرته د سړي ځامن هم شي که نه، چرته به سړي هم شي که نه. خدای ته وګورئ سم شي. هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ. عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی، نه په پېښور کې دی. دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی، هغې کې به بیا جاړئ. وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې لږ حل به راته وایې، ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه. ما 3 مړي لیدلي دي، 3 مړي. 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل راپاسي او ما ته راغاړي وځي. یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی، راویستو او کلي ته یې وړو. ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ. ویل نه جي ته غږ مه کوه، زه م لاړم ورپسې. چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه، په خدای قسم په کرسۍ ناست یم، دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووت او په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول. زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي، زمونږ قبرونه به د اور تنوري. 4 ملوانو باندې کار نه کیږي. او بیا دا ملوانې چې دا تا ورسره ټول کال څه روزګاري او ته مړ شې، ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي، وبه وایي. او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ
او پیسې هم ترې والی نغدې. تاسو خیال راغی؟ داسې وطن دی یا داسې قوم دی؟ نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي. که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی، دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي. پکار و که نه و پکار؟ چې چاله قرآن ورځي، چاله حدیث ورځي، چپ شو کړکړو، چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي. نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې انګریز نه اب نشي ودرېدی، مسلمان به نشي ودرېدی. دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی؟ که زما په واک وی او چا زما منلی، تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو، مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو. یو طالب به په بازار کې ولاړو، ډنډه به ورسره وه، مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی، آنند د چا د لاسه غرق نه دی، ژوندي دي، ژوندي دي. انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي، څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی. نعرہ تکبیر، طالبان افغانستان، امریکا. نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده، شروع پې شوې ده که خیر. خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې، زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش، سبحان صدر بش، سبحان صدر بش. چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي، دا مزې کوه، بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم، تاسو به وګورئ د بش انجام. واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشې کولی؟ تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی، یو لیز مکه تې چا وانغسته، تا آزاد شوی، بنګال تا نه لاړو، د کشمیر سودا اوس تکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر واله خو مونږ ته څه مه وایه. کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي، کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي، لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي. نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. والله که زم دشمن یم، دشمنم والله که یم، تباه کېږئ، غرقېږئ. خدای ته رجوع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي، ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي. نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو، دومره روپۍ، سوی ګیس 10% ګران شو، پلانې 10% ګران شو. خدای ته وګورئ، یعنی غریب سړی به چېرته پکې لاندې هم نه کیني، پکې لاندې.
वही हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। जदे पकीलांदे नशम के नास्ते स्ता बंगला फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, महल फ्री, खुराक फ्री, गार्ड फ्री, द शाहानो अर्स फ्री, और गरीबानों पसे दा दुकानदारान दी टोल औरस पे सड़ी गर्दी दा फार्म वाले दा शेदल का एक्साइज इन टैक्सेशन, एक्साइज इन टैक्सेशन, अगर दी और अगर एक्साइज इन टैक्सेशन मौजा उजस द गुड इज जोया बे फार्मूना पकोरुनु तकसीम करी दी और पा फार्म लिखली दी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस फार्म को दफ्तर में दाखिल करना होगा। न इनकम टैक्स मनम, न प्रॉपर्टी अल्लाह दे नवाज शरीफ लशेदारो लड़मानो खोड़ेगी और संब्या गंजे रउगत करे दे गंजे ब्या रउगत दे रातलो सरा चपड़ासियान क्लर्कान दे दनौ करो नौविस्ता वेल पर खजाना बोझ दे नमा यो गट संडात हुई माल वर्ता हुआ है चिकोर दे मिर्दीन जुमात शाह याओ 22 ग्रेड सड़े उबासा 2000 गरीबान रोटाई पिकी की कन की नुम्बो तबारो लाखो ग्रेडू ना उचते 15 ना 16 ग्रेड, 16 ना 17 ग्रेड, 17 ना 18 ग्रेड, 18 ना 19 ग्रेड, 19 ना 20 ग्रेड, 20 ना 21, 21 ना 22, 22 चिशुनु बस पदो खातो ठीक शो गरीब सड़े द कोरुने सर्वे ओकड़ा चे 100 फुटा कोर दे फुटवारा पैसा बांधे पे बांधे टैक्स लगी तप खबिया दलते कारपोरेशन शरीफ जोड़ करे दे पदे बार चे गाड़ी के चा टमाटर या तोरे और बेंडे रवानी कड़ी न द कारपोरेशन ला रहे और पसी गिरदिया गाड़े ला रहे के वाचे थी बुई वले लका वो ताप फुटपाथ गाड़े रवान करे उस जनाना नशी तेरे दे दगा जनाना पता सो डेरे डेरे उजाड़ा आमीन कही दाखपले खजिम दर बांधे उजाड़ा दगा जनाना पता सो डेरे फुटपाथ बांधे जनाना नशी तेरे दे 500 रुपए जुर्म मर्क 10 रुपये गाड़े और सब्जी न दा और 500 रुपए कारपोरेशन ला जुर्म दा इंतहा दा जुल्म करना वाह रहे कपियाओ इलाका के याओ गरीब दशपे नहारा तेरा कड़ा जमा दे द खुदाए पजात कसमी चागा टोला इलाका पे अल्लाह जहन्नम तलीगी टोला इलाका कद चाप हुकूमत द मुशर्रफ प हुकूमत के कप पाकिस्तान के याओ गरीब उगे उदशो द हजरत उमर कार बवर सर कीगी कसम उखड़ो चे द दरिया दजला पगाड़ा कसपे द तंद मरशो नो अल्लाह बे पुख्तना द उमर न कही नन द गरीब तपोस निश्ता द गरीब पुख्तना निश्ता दमरा दमरा माशुमाने द 2 कालो दमरा दमरा द प्लास्टिक बोझे दल ताचूली और मुंग ताल त दुकान तराशी मामा कागजुना निश्ता पर सड़क कागजुना टोलाई और आगा खरसई
دومره دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت شو بیا بله خبره رانه هېرېږي 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې دا زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځې. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې؟ مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود. ما ته ویل بس په ارام کښېنه توبه م ده تاله به بیا نه وایم دغو سره به زه څه کوم. لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کي که زما به د عدنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په 4 مذهبه مسلمان نه زه اوس بادشاه یم اوس بادشاه یم هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا ہے ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي. په دې ټکي پوه شوئ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دې که باور کړې که په قدر په قیمت برلې اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې میں ویلیو که نه ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچې هم کتلی دي کتلی هم دی که نظمانی مرګ شي میں که په قدر په قیمت برلې اسمانې خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربشې تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوان یې کم زمان به مزغی مات ریز مریض پریوزې سو بسور په اس د عمر تیز روان یې د اجل په نقارو به د تاراج کا که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه چې یې خولې وې په ثنا د رب ګویانې دا د خامه اندېښنه د کم دلیله
چې ازغی کری پتما د ریحان یې قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان یې قیامت کې با دو ډلې جوړی شي یو خي طرف ته یو ګس طرف ته خي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډلې وي نو حافظ الپوری وایي چې قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان یې چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په ژوند چې د آرامتوب نه دی توبه کړې نه په ژوند دی چې دا ایرړې ګډې سنبال کړې نه د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیا نه کېږي لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه د ښځو د وجې نازلېږي تباه کېږي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړ پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې حلال حلال گنا حرامو نه پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې څه به کوئ انجام به هم څه زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت دغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه وي دا ټیک ده کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس وی خان را کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی
دا عادت به موږ نه کله وځي، دا شی به موږ نه کله وځي. بس آخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام، ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام، ټول ورته سلام وکړي. په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبان ہے 14 اگست. 14 اگست د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده. بیګاله به چې کوم ډمتوب په پاکستان کې کیږي، الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي. د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای، د هر بغاوت. نو عزیزانو، مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ. ښځې کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تباہ کېږئ، غرق بشئ، ماله هېڅ په لاس نه راځي. خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم، او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم، او که خدای له مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم. عزیزانو، تباه کېږئ. په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم، ما پکې لوی لوی خلق لیدلی. ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و، ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره الله دې دله سره د بچو اوږد عمر ورکي. که دا انتظامات راته ده نه کولی، دا دومره حق به مونږ چرته ویلی شو یا مونږ چرته دا خپل بندوبست کولی شو. تاسو خیال راغی؟ خیر ولا غواړو. نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي، مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پوښتنه کوله، ویل 2,000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دی درشي په اخلاص یې ورکوئ. خدای مرکه په خبره پوهېږئ که نه؟ داسې ځان نه مه جوړئ. زما علاقه کې یو سړی دی، د هغه رانه بیګا چا تپوس وکړو، ویل دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. مالدا د سپی لکای دا 12 کاله چې په نچه کې کېدم چې راوی بسې کږئ. دا بعضې سړی که خیال مې که نه د سپي لکۍ وي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقې ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی لاج وساته، د دې سوی ګیس لاج وساته، او دا ټیکسونو د دې لاج وساته. معتبر نه اغستی نشي
او غریب پسې د ډلې ډلې کوشش کړي او په بازارونو کې ګرځي دا درته په همدردی ویم که نه ته به هم لاړ شئ کم طرف ته چې جنا صاحب لاړو صدر ایوب لاړو یحیی خان لاړو بوټو صاحب لاړو ضیاء الحق امیر المومنین لاړو اوس یې زوی ټوپونه وی لګیا دی کم نون مسلم لیگ کے جوڑ کو کچھ ضیاء الحق شہید مسلم شہید مسلم لیگ دیکھی خوشی لکا شہیدان بشی خدای تباہ و برباد اے دا خدای پا عظیم قہر گرفتار جماعتون شہیدان سکے قرآن شہید کرے دے جماعت سے ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسی ہے حفاظت ہے کہ میں زنانہ دا چی لاستی پیونے دا خراوتی ہم دیلا دا کنا دا خراوتی دیلا دا خپل خاوندی چی چڑ دے حفاظت ہے او زا چی پا مزدورائی میں چا سرا نہ چاہے گنڈا پہ سیکل تڑی قانونی لاس کے واقع تو کسٹم والا پلنگ گزر کے ور پسی گرزی خدای تو گورئی د خدای لوی ورځ تو گورئی تباہ بشي بیڑا بم غرق شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي بانک شو نه 10 منټ 15 منټ یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه د دې الله اکبر یو ملا ما ته وی ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول رامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه العلیم څه زه څه چل کوم په مصلا زه داسې چل کوم زه دا ویم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله پتاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دی او دې طرف بل یو کابلې مولا او مدرسې ته روانو ما ته چې مولانا صاحب مالا څه خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو وره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابراهه د فوج په ابابیلو کړی که نه کړی اتیان او فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتی به چې راوغورځولو اټم بمو پاس نه به وړوکی سورې او لاندې نه به یې تي دومره وشلولو په ابراهه چې کوم کاڼی مارغه راوړی و ابراهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو
مارغان رالو ټول فوج او اتیانې تباه کړه. ویل کینه مړه مارغان څنګه تباه د پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست. ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکتل هغه را ټوپ کو په ابراهیم کاڼې راغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری کړه. واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي. ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده. دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک. ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي. ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن غوښتو دغه سي قرآن د پاره با تاسو مرسه قربانوي او مونږ به هم قربانو. اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما بے میوے بسروی قد خرامان سکڑما. چې اسلام پکې نه پاکستان مونږه سکو وای لکه پاکستان سکو اسلام پکې نه چې بلبل پکې نوی بوستان سکڑما بے میوے بسروی قد خرامان سکڑما. چې علاج میں د مرض کولې نشي چې علاج میں د مرض کولې نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبابت خالی منګول درمو که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا ز رحمان با د معاشر په میدان سکړما. آخری خبر اور قیامت کے بعد دا اللہ عدالتی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وکالتی او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واوري نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غياو دی چې نن ډېر په قهر دی دا الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکي ریټ عدالت عالیہ کی برریٹ ٹوکی سب ہوئی وقال الرسول پتاسو بداو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا اللہ دا زما سمرا قوم چی ولار دے خدا دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي هغه رټ بنا منظوري که منظور بي نو ستاسو بسان جام د قرآن تجون نه وقف کولو باندې با پا قیامت کے رٹ پتا سکی. واخر دعوانا ان الحمدللہ. یا اللہ
یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړې ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. خدایا زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردگاره په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي. او که هدایت نه اور میږي مات کړي. الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي. او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پرې ښه شي. الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.